هی تا ته وایم مخامخ وګوره مه ډارېږه ته پوهېږې چې د هېواد اویا سلنه د اوبو څاګانې وچې شوي دي او کرنیز محصولات د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخامخ دي که چیرې موږ په داسې بې احتیاطۍ او بې انصافۍ اوبه مصرف کړو تر راتلونکو 10 کالونو پورې به د پلازموینې اوبه خلاصې شي او بیا هغه وخت به د څښلو اوبه د تیلو په بیه اخلو نو مهرباني وکړئ د زیاتو اوبو له مصرفولو څخه ډډه وکړئ او نور ملګري مو هم خبر کړئ چې زیات اوبه مصرف نه کړي